راپورونه ښایي چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د پوځي ټکنالوژۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ. ګرانو کتونکو، که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د پوځي ټکنالوژۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. ویل کېږي چې د بې پیلوټ الوتکو یا ډرونونو ترڅنګ داسې پرمختللي توغندي هم جوړ شوي چې کولی شي له پولې اخوا خپل ټاکلي موخې په دقیق ډول په نښه کړي. د پوځي چارو د ځینې شنونکو په وینا د عصري وسلو جوړول او د ټکنالوژۍ پراختیا د هر هیواد لپاره مهم دي، ځکه چې د ملي امنیت د ټینګښت لپاره قوي دفاعي سیستمونو ته اړتیا وي. د دوی په خبره په وروستیو کلونو کې د افغانستان د دفاعي وړتیاو د لوړولو لپاره هڅې زیاتې شوي او په همدې لړ کې د نوې ټکنالوژۍ کارول ته هم پام شوی دی. د راپورونو له مخې هغه توغندي چې په دې وروستیو کلونو کې جوړ شوي د دې وړتیا لري چې د اوږد واټن هدفونه په نښه کړي. دا ډول وسلې عموما د دفاعي ستراتیژۍ مهمه برخه ګڼل کیږي، ځکه چې د اړتیا پر مهال کولی شي له لرې واټن څخه ګواښونه دفع کړي. کارپوهان وایي که یو هیواد د عصري وسلو پرمختللو ډرونونو او د دقیقو توغندیو ټکنالوژي ولري، نو کولی شي د خپلې خاورې ساتنه په ښه ډول ترسره کړي. همدارنګه دا ډول وسلې د سرحدونو امنیت ټینګښت لپاره هم مهمې بلل کیږي. بل لور ته ځینې شنونکي باور لري که د پوځي ټکنالوژۍ د پراختیا بهیر همداسې دوام وکړي، نو تر 2015 کاله پورې ښایي افغانستان د هوایي ځواک له پلوه د سیمې له مهمو پیاوړو هیوادونو څخه وګرځي. د دوی په وینا د هوایي ځواک پیاوړتیا یوازې د الوتکو په شمیر پورې نه دی تړلی، بلکې د پرمختللو ډرونونو، رادارونو، توغندیو او عصري دفاعي سیستمونو شتون هم پکې مهم رول لري. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو، زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.